سلامونه دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. محمد الله همدرد یم. تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته نن یو طریقه درښیم چې تاسو کولی شئ که ستاسو څخه د فیسبوک ايډي نمبر او ایمیل درڅخه هیر شوی وي او یوازې پاسورډ درته یاد وي، تاسو کولی شئ چې هغه ايډي بیرته لاسته راوړئ. تاسو دغه طریقه په خپل ايډي باندې وکاروئ دوستانو. 100% ذمہواري سره تاسو ايډي بیرته لاسته راوړلی شي. ویډیو مه سکپ کوئ. راځئ ویډیو شروع کوو دوستانو. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. تاسو سره باید یو فیسبوک وي او یا هم کروم براوزر در سره وي. هر یو فیسبوک که شین فیسبوک او که سپین فیسبوک، یعنی لایټ فیسبوک وي او که ساده فیسبوک وي شین فیسبوک دوستانو. نو تاسو به لومړی راسئ په بل فیسبوک کې به دغه ايډي سرچ کړئ. هغه ايډي به سرچ کړئ دوستانو. په سرچ کې به دلته هغه ايډي نوم ولیکئ او هغه ايډي به دوستانو تاسو افغاني تاسو څخه چې ورکه شوې ده هغه ايډي به تاسو اوپن کړئ. کله چې اوپن کړه دوستانو، تاسو به لاندې لاړ شئ، په 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. دغه لینک به تاسو دوستانو کاپي کړئ. دغه لینک هم چې کله کاپي کړ دوستانو، دلته زموږ کار خلاص شو. نور دغه لینک چې ده کنه دوستان، دا به اوس په کروم براوزر کې موږ یو ځای کې پیسټ کوو. تاسو به راسئ په کروم براوزر ته او د کروم براوزر په سرچ کې به دوستانو تاسو دغه یو نوم ولیکئ. دوستان دلته به تاسو په سرچ کې ورته ولیکئ. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري find my app id ډاټ ان دوستانو. دا هم چې کله ولیکل بیا به تاسو دغه سرچ کړئ. دوستانو تاسو ته د لینک د بیسټ کولو یو خانه راځي. په دې تاسو خانه کې به دوستانو تاسو هغه لینک چې کاپي کړی ده هغه لینک به تاسو پکې پیسټ کړئ او بیا به تاسو په فایند فیسبوک ايډي باندې به کلیک وکړئ. دوستانو دلته اوس سرچینګ روان ده. هغه نمبر چې اوس موږ چې کومه هغه لینک ورکړ دوستانو، له هغې لینک څخه موږ ته یو نمبر راکوي دوستانو. یو کوډ ده، لکه نمبر داسې کوډ ده دوستانو، د ايډي خپل نمبر ده. دغه نمبر به تاسو دوستانو کاپي کړئ. دا به ټول کاپي کړئ او دلته ستاسو کار نور خلاص شو. اوس به دوستانو تاسو راسئ فیسبوک ته. فیسبوک ته چې کله راغلی، دلته به تاسو د نمبر او د ایمیل په ځای باندې به تاسو دغه کوډ ورکړئ. دغه کوډ چې دغه نمبر ته هم کار کوي او ایمیل ته هم کار کوي. یعنې داسې څوک نه لکه نمبر دغه نمبر هم ده او ایمیل هم ده. اوس په لاندې خانه کې تاسو دوستانو هغه ولیکئ، پاسورډ به ورته ولیکئ. زه پاسورډ ورته لیکم دوستانو. تاسو ته ښکاري ما ایمیل نه ورکړی، نه مې نمبر ورکړی دی دوستانو، او نه هم په دې فیسبوک کې ما سره دغه ايډي له مخکې نه لوګین ده، لوګین هم نه ده دوستانو. زه پاسورډ ورکوم. کله چې دوستانو پاسورډ ورکړ بیا په لوګین باندې به کلیک وکړئ. اوس لوډینګ روان ده دوستانو چې موږ ايډي اوپن کیږي او که نه. دغه د دوستانو هغه زمونږ ايډي اوپن شوله چې نه هم موږ ته نمبر معلوم او نه هم ایمیل راته معلوم دوستانو. هغه ايډي اوپن شوله. اوس راځم دوستانو بل ايډي تاسو ته زه کومه بل ايډي هم تاسو ته ښیم چې بل ايډي څنګه هغه کولی شو دوستانو. اوس راځم بیا همدغه شانتې فیسبوک کې یو بل ايډي کې سرچ کومه او کله چې دغه ايډي سرچ کړله دوستانو، اوس دلته زه هغه بل ايډي ورته لیکم دوستانو. هغه بل ايډي نوم ورته لیکم. دغه ايډي به تاسو دوستانو لینک کاپي کړئ. لینک چې کله کاپي کړئ، اوس بیا به هغلته راسئ کروم براوزر ته. کروم براوزر ته چې کله راغلی او دلته زه په فایند ادر باندې کلیک کوم چې بل نوم غواړم ورته پیسټ کړم. دلته به دوستانو تاسو بیا په هغه لیک کې هغه ورته پیسټ کړئ لینک دوستانو. تاسو ته 2 دانې ايډیان درښیم دوستانو چې تاسو اعتبار راسي. بیا هم که تاسو ته مشکل وي ما سره تماس ونیسئ په واتساپ باندې. دا زما واتساپ نمبر ده، په سکرین باندې ښکارېږي. نو 100% ذمہواري سره دوستان تاسو کولی شئ خپل ايډي بیرته ترلاسه کړئ.
دوستانو دغه نمبر زه اوس کاپي کوم او راځم فیسبوک ته راځم او فیسبوک په ایمیل او پاسورډ په ځای باندې به د ایمیل او د نمبر په ځای باندې زه هغه کوډ ورته پیسټ کوم او په دوهمه خانه کې زه هغه یاد پاسورډ ورکوم. کله چې پاسورډ ورکړ دوستانو بیا تاسو هغه لوګین کړئ، یعنی سرچ به لوګین به کلیک وکړئ، لوګین به روان شي لوډینګ دوستانو او ستاسو آیډي به اوپن شي دوستانو. دغه دوستانو زمونږ آیډي اوپن شوله او تاسو ته ښکارېږي چې ما نه پاسورډ ورکړی و نه مې هم دوستانو بخښنې سره ما نه نمبر ورکړی و او نه مې هم ایمیل ورکړی و. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ پخوانی آیډي بیرته لاسته راوړئ. دوستانو دغه طریقه وه، هیله لرم چې دغه طریقه به ستاسو خوښه سوې وي. دغه طریقه هم خوښه سوې وي ویډیو در سره ضرور لایک کړئ. که زمونږ چینل مو نه یې سبسکرایب کړی زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که بیا هم کومه پوښتنه لرئ موږ ته په کامنټ کې ولیکئ. ویډیو هم ضرور در سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان، ښې چارې، ښه وختونه، الله مو مل شه.